د یو عمل چې آسان دی او ثواب ډیر دی د هغې ذکر کوي او خپلو بندگانو ته حکم کوي فاذکرونی اذکرکم زما بندگانو تاسو ما یاد کې زه به تاسو یاد کوم واشکروا لی ولا تکفرون او تاسو له چې ما کم نعمتونه درکړي دي زما په هغه نعمتونو زما شکر زما د اطاعت په شکل کې ادا کې زه به درته خپل نعمتونه زیات کم یو عمل دی د ذکر یو عمل دی د شکر د ذکر عمل انتہائی درجہ آسان دی هغې دپاره جماعت کې ناسته نشته جمع ته راتلل نشته هغې دپاره د اودس شرط نه دی د ناستې شرط نه دی اودس کې وي انسان که بې اودسۍ ناستی که ولاړی که روانی که ملاستی هر حالت کې په ذکر باندې پابندي نشته نو اللہ پاک فرمائی تاسو زما ذکر وکړئ او چې تاسو زما ذکر کوئ نو بیا کم انسان چې زما ذکر ځان لکئ تنها دی یوازې دی مجلس کې نه دی څوک چې زما ذکر ځان لکئ اللہ پاک فرمائی زد اغا ذکر زان لکوما سو کے دما ذکر پا مجلس کے کئی دد مجلس نا بہتر مجلس کے دد ذکر کوما مونگا چے کم مجلس کے ذکر کو غد انسانان و مجلس وی اللہ چې زمونږ د ذکر په بدله کې زمونږ ذکر کم مجلس کې کوي هغه د انسانانو مجلس نی هغه د ډېر پاک مخلوق فرشتو مجلس ما عرض کہو چې د الله ذکر کولو والا دا د الله په نظر کې ژوندی دی او د الله ذکر نه کولو والا د الله په نظر کې مړ دی شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت اللہ تعالی علیہ داغه کتاب دی آپ بیتی هغه کې د خپل زندګۍ حالات لیکلي 2 جلدو کې دي شیخ الحدیث رحمت اللہ تعالی علیہ فرمائی چې کله د هندوستان تقسیم کېدو نو سازشونه و قتل و قتالو جنگ جګړې وي پریشانې وي حتی چې خلق د راشن د پارم بازار تکلی نشو تکلیفونه ډېر زیات نو فرمایي چې زما یو تعلقدار داغه نامه و حاجی ایاز وی زما هغه تعلقدار کیوں نو هغه باقاعده تللو او سبزی وغیرہ سودا به راوړله یو ورځ چې سودا وکړه تانګه کې کېناستو پخوا تانګي وي په دې ډېر اسمل خان کې وا خلکو سیکل چرول او سورلې به وړي په سیکل باندې دا ډېر عجیبه تکلیف و او دا الله پاک فضل دی الله دونه وسایل پیدا کړ چې مزې کوي خلک
وې دې تانګه کې کېناست یو خام ته نه سیک ناست دی بل خام سیک ناست دی مینس کې دا مسلمان دی دې سکان ورته وی چې خود ته خو زمونږ په مینس کې کېناست دی مونږ دې ختم کو قتل دی کو بیا شیخ الحدیث زکریا رحمت الله علیه فرمای زما دغه تعلقدار ما ته ویلې چې ما ورته ویل چې تاسو ما قتلول نشه ما نشه قتل وی غیر اته وی چې څنګه دې نشه قتل ما ته چې نه به شي قتل کنه زه تجربه هغه سړو باندې hebat راغی یره دا سړې دونه تلهره سره دا وی چې تاسو ما نشه قتلول کې بس چل وی بیا دې سړو راته ویلې چې مونږه هوتا قتلو وی ما دا هغه مخکې نه زیات جرأت سره ورته ویلې زیات بادرې سره مې ورته ویل چې سوال نه پیدا کیږي چې تاسو ما قتل کې تاسو څوک چې ما به قتل کې دا سړی غلی شو کله چې دی کوزیږي راځانګې نه نو دا سکان ورته وی چې بای هر خو ویا کنه دا تا سره څه شي دي چې تا مونږ ته وی چې تاسو مانه شي قتلولې دیو ته جواب ورکړي چې حال د ویلو نه دی وین درته نه چې څه شي دی خو دونه تجربه خو تاسو مو شو چې تاسو ما ته وی چې مونږ تا قتلو تاسو له قتل کړې شو قتل مکرم تاسو ما ته وی چې قتلو دی کنه دوه ظلم راته ویل او قتل من قتل من نقلی شو نو اخر څه خو بای خیر ډیرو تنلارلو شیخ الحدیث رحمه الله فرمایي چې دا کیسه ما ته وکړه نو ما ورته وی چې لکه اجي صاحب تاسو سره څه شو چې تا اغي ته وی چې ما سره دا شی دي چې تاسو ما قتل شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ فرمائی ما ته ہوئی چې حضرت تارا تیو دعا خولی واغ دعا را سروا ایو ذکر را تخولیو اگا دعا دی را تخولیو ما سر اگا دعا و ما اگا دعا ویلا وی کم دعا دی ویلا وی حضرت ما دعا ویلا اللہم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم یا اللہ دا کمزور ما دا طاقتور دی کافران اللہ زکتا دا دی مقابلہ کی گرزو ما تی مقابلہ کا ونعوذ بك من شرورهم او الله زنه دي د شرون نستا په ذات باندې پناه غواړم دا دعا ده دا حدیث پاک دعا ده وی حضرت ما دا دعا دا دعا ویلا او الله رب العزت دا اغه دا برکت دا اغه نه بچ